انارګل نومیږي او 15 کاله عمر لري. وایي چې د خپلې کورنۍ د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لپاره یې دغه کوچنی د تار اوبلو ماشین پیرلی دی. په خبره یې د دې لارې په ډېرې سختۍ سره په ورځ کې یوازې 20 افغانۍ عاید ترلاسه کوي. نوموړي په ټینګار سره وایي چې ورځنی عاید کم خو د ژوند مالي لګښتونه لوړ شوي دي. نه از بچه ها از شو از همه خلاصم. همه خودمانم همه روز همین جلکه میرسم 20 روپیه به روز میفتکر او باز چا کنم دشتما کنم صابون کنم چی کنم بخورم چی مرگ است همین کسب من خلاص. د دې سربیره د فراه یو شمېر نور اوسیدونکي هم وایي چې له سختې بېروزګارۍ سره مخ دي. دوی ټینګار کوي چې له ټولو هڅو سره بیا هم په دې نه توانېږي چې د ځان لپاره کوم مناسب کاري فرصت پیدا کړي. نه کاروبار سه نشته است دلته ګرده خلک وږي تېر دلته ګرځي پر مخ کار نشته سهار وتلي تر اوسه پورې 500 روپه کار نشته دلته ورته ګرځي وګرسن که خدای به څنګه روزی مشترکه چی بگیم برای کاروبار که نیست اصلا به افغانستان که خود شما ببینید همه مردم دنبال کار میگردن کار هم پیدا نمیشه که هم مردم فقیرن این بر رسوم میرن که واسه خود کار پیدا کنن کار هم که نیست دولت هم که حالا میبینیم به فکر مردم نیست دیگه حالا دیگه خدا ببینیم چی بخواه چی نخواه همه مردم به یک لقمه نون هم زارن دیگه پول حتی نون شو خورن بعضی ندارن. فراه کې سیمهییزې سرچینې ټینګار کوي چې له دغه سخت اقتصادي وضعیت څخه د وتلو لاره دا ده څو په فراه ولایت کې د لاسي صنایعو کرنې او نورو اړینو برخو کې تازه کاري فرصتونه رامنځته شي. دوی دغه راز وایي چې د کرنې له فعالیتونو ملاتړ او د بزګرانو د اړتیاو پوره کول کولی شي تر یوې اندازې د بېروزګاره خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.